طالبانو ته امریکا بیا تازه څه اخطا.ر ورکړی دی او سید اکبر هغه چاته بې ناموس ویلي دي. سلامونه لیدونکو، دا دوه ډیر مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. امریکایي چارواکو ویلي که چیرې طالبان د هغه سیاسي او اخلاقي چوکاټ څخه چې د ستونزو او بحران د حل لپاره جوړ شوي وړاندې پښه کیږدي، دا ډله او نور ملاتړ به سخت زیان وګوري. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار په یوې ټلیفوني اړیکه کې هغه ته ډاډ ورکړی دی چې که چیرې طالبان په دوحه کې د هغه اخلاقي او سیاسي چوکاټ څخه چې د کړکېچ د حل لپاره پرانیستل شوی بهر شي، دا ډله او ملاتړي به زیان وویني. ښاغلی صالح وایي چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د نظام پر نوم محتوا او ډول په تړاو هیڅ ډول معامله ونه شي. د نوموړي په وینا د دوحې مذاکراتو یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوه سیاسي او اخلاقي لاره پرانیستې ده. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح زیاته کړې چې د امریکا د ملي امنیت له مرستیال سره مې اړیکه لرله. هغوی ډاډ راکړ چې دوحې د کړکېچ د حل لپاره یوه اخلاقي او سیاسي لاره پرانیستې ده. که چیرې طالبان وغواړي چې له دې چوکاټ څخه بهر شي، سخته بده به ورته تمامه شي. او د دې ترڅنګ بیا بل مهم خبر دا دی چې د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې تذکره کې د مور نوم لیکل بربنډه بېناموسي ده او هیڅوک باید دغه کار ته اجازه ورنه کړي. نوموړي دغه څرګندونې په هغه غونډه کې کړې دي چې هرات ولایت کې د سولې په اړه جوړه شوې وه. هغه ویلي دا کار د اسلامي اصول خلاف دی، بېناموسي ده او مردانګي نه ده. نوموړي خبرداری ورکړی که چیرې حکومت دغه کار وکړي، د خلکو له غبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت کابینې تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تایید کړې هم ده او ځینو شنونکو بیا یې ملاتړ هم کړی دی. له تاسو مننه چې دا دوه خبرونه مو تر پایه ولیدل. که مو خوښ شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا و بلې ویډیو چې د یوه نوي خبر سره راځم. الله مو مل شه. د خدای په امان.